लेकिन ये जब रसूलुल्लाह के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो ये सारे कायदे और ज़ाब्ते भूल जाते हैं। अब वो कुरान लिख रहे हैं, कभी उससे गलती हो रही है और रसूलुल्लाह को इल्म ही नहीं होता था। भाई ये तुम रसूलुल्लाह की अजमत बयान कर रहे हो, कुरान मजीद की अजमत बयान कर रहे हो, या कुरान में तौहीद निकाल रहे हो। कतबतु बिइमला'i रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वहादा बैन अयदीकुम ला तक़ूलू गदन इन्न अमीर अल-मुअमिनीन अलैहि सलाम बखल अन्ना المصحف والكتاب الذي أملاه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو بكر أرونا ماذا في هذا الكتاب، فأراه أمير المؤمنين عليه السلام فرأى في ذلك الكتاب فيه من الافتضاحات للمشايخ القريش، وفيه من الفضايح لغاصبي حق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وفيها من الفضل لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فقال لا حاجة لنا بهذا، خذه معك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن أخذت هذا الكتاب اليوم من بين أيديكم لا ترونه إلا أن يظهر ولدي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقالوا لا حاجتنا به، خذه. فهم أمروا زيد بن ثابت. زيد بن ثابت كان من اليهود وأسلم وكان يعرف العبري، فأمروه بأن يجمع القرآن له. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم ورونو، د شیعاګانو عقیده د دغه موجوده قرآن متعلق چې آیا دا قرآن هغه قرآن دی کوم چې په نبی علیه السلام نازل شوی دی که نه. ګورو محترم ورونو، دا بعضې خبرې زموږ دا ملګري به واوري او ځکه اول ځل به یې اورېدلي او علم به ورسره نه وي، دا به ورته ناشنا ښکاره شي. خو دا خبره سړي ته هله معلومیږي چې ته خپله تحقیق وکړي، دا خبره وڅېړي. د شیعاګانو دغه موجوده قرآن چې دی د متعلق دا عقیده ده چې دا قرآن هغه قرآن نه دی کوم چې په نبي علیه السلام باندې نازل شوی دی. دوی وایي علي رضی الله عنه ته نبي علیه السلام بل یو قرآن ورکړی و چې هغه تقریبا 80,000 آیتونه و. دلیل به په دې خبره پیش کوو، ځان نه خبره به نه وي چې زموږ خبرې زموږ مولیانو لیکلې ده او پټ هغوی کورکورانه تقلید به په دې کې نه وي. ګوره محترم ورونو، تاسو د ویډیو په سر کې د دوی یو کس دی علیاری نوم دی چې دا په امریکا کې دی، هغه د یو روایت ته خبره وکړه چې هغه انوار النعمانیه کې او دا تبریسي هم نقل کړی دی، الاحتجاج لتبریسي دواړو دا نقل کړی دا روایت ته. ګوره داسې نه دی ګوره چې د یو مولا خبري او دا داسې مولیان هم نه دي چې لکه د یو کتو دي څوک یې پېژني، نه دا داسې دي لکه زموږ په امت کې چې امام بخاري، امام مسلم، امام ترمذي، امام احمد چې محدثین دي. ګوره که ګوره یو طرف ته کا بعضې وخت یو مولا خبرې شي چې هغه کې هم ترد کولی شي دا خو د مولا خبره نه، دوی روایتونه راوړي دي، روایتونه چې هغه کې دا خبره ده چې دا قرآن چې دی هغه قرآن نه دی چې کوم نبي علیه السلام باندې نازل شوی. نو ګوره دغه علیاری چې کوم روایت پیش کو دا الاحتجاج دغه کې تبریسي کې هم دا خبره ده، د انوار النعماني کې هم دا خبره ده. وفي رواية وفي روايات كده غير دي أبو ذر رضي الله عنه أنه قال ويقول لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع علي رضي الله عنه القرآن وجاء به، وعلي رضي كم قرآن جمع كده وغير أول إلى المهاجرين والأنصار وعرضهم عليهم باغوما نغابيشك كما قد أوصاه بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم وصیت کړی. فلما افتحه ابو بکر چې کله کلاو فخرج في اول صفحه فتح فضائح القوم، په اوله صفحه کې د یو قوم بدی ولیدله. بدی څوک دی؟ څوک یادې ګوره محترمونو. فثوب عمر وقال يا علي علي دا قرآن دی لرې که فلا حجت لنا، موږ ته په دې کې د دې ته موږ حاجت نه لرو. ودا خبرې چې وکړه فاخذه علي وانصرف. علي نو خپل قرآن واخیست او لاړ. چې لاړ ثم بیا دغه ویلې دا ابو بکر لانو وایي دغه ته ویلې زید بن حارثه او ابو دغه ته وایي كان قارئ القرآن فقال له عمر ان علي جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والانصار. وایي علي یو قرآن راوړی چې په هغې کې د انصار او د مهاجرین بدي بیانه شوې ده، بدي پکې بیانه شوې ده. ته داسې چل وکړه چې یو قرآن نه جمع کړه چې هغې کې دا خبرې نه وي. ګوره محترم ورونه، زموږ به دا قرآن چې موږ سره دی دې کې قرآن کې الله وایي چې السابقون الاولون من المهاجرین والانصار رضي الله عنهم ورضوا عنه.
دې کې الله راضي دی وی علي نو سره د قرآن چې کې الله سبحانه وتعالى په دوی باندې غوسه کړی دی او راضي ته نه دی. ګوره محترمو تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري دا د شیعاګانو د ویب سایټ نه دا کتاب تاسو ته ما لینک درکړی چې سبا ونه یا ګوره به کتاب کې ودوخلي تاسو خپل هم کتلی شئ محترمو. شیعه آنلاین لایبرري هغه کې دا کتاب موجود دی انوار النعمانیه او الاحتجاج التبریسي دواړو کې دا روایت دی محترمو. تاسو ګورئ دا د دوی عقیده دی قرآن متعلق او بیا وایي چې نه دا خو داسې دی او هغه د فلانې دی. اوس کیدای شي یو سوال ذهن ته به راځي چې ګوره دا خو په ایران کې هم دا لوستل کېږي او په فلاني ځای کې هم او هغه قرآن چې مثال په سعودي کې چاپ شي هلته خلک وایي نو هغه ولې لولي بیا ورته وایي که نو نعمت الله جزري دې ټول دا خبره کړې ده. فإن قلت كيف جاز القراءة في هذا القرآن مع لاحق من التغيير خو کته دا سوال وکړي چې دا قرآن چې مونږ لولو او دومره پکې تغییر هم راغلی او دې کې تحریف شوی نو مونږ لولو ولې جواب وره که نه. دا ورته وایي وایي قد رویه فی الاخبار وایي دا مونږ ته روایت شوي دي د اهل بیتونه په تواتر سره نقل دي څه ورته ویلي دي بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها چې دا قرآن لولي په مانځه کې او په غیر کې والعمل باحکام او په دې احکام باندې عمل کوي حتى يظهر مولانا صاحب الزمان كما چې صاحب الزمان دوی ورته 12 امام وي هغه راشي فيرتفع هذا القرآن دا قرآن برنجك من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين قرآن براوري كم أمير المؤمنين يعني علي لأنه اللي كريد براوري دا تقييد دا شياغانو دا عقيدي جزء دي محترم ورنو دوی سره چې تکله ګوره په یوزي کې راغلی ګیر دی که چې لکه ته خو دا قرآن نه منې ته خو دا قرآن صحیح نه دی نو تا ته به وایي چې نه زما خو دا عقیده نه زه خو دا نه وایم خپله عقیده پټول. ګوره محترم ورونو د دوی کوم مولیان دي صدوق بابویه په نوم باندې قمي په نوم باندې مشهور دی هغه په 301 هجري کې دا کتاب لیکلی چې لکه دا قرآن چې د اصلي قرآن نه دی په 15مه صدۍ کې 1500مه صدۍ کې شریف مرتضی په نوم باندې کس دی محترم ورونو هغه ابو جعفر توسی محترم ورونو دې ټولو دا لیکلي. ګوره تاسو ته په سکرین باندې یو کتاب ښکاري فصل الخطاب في اثبات تحریف الكتاب رب الارباب دا کتاب دی دا دغه لیکلی دی تبریسي دا د دوی په نسب باندې د دې نه غټ محدث تیر شوی نه دی محترم ورونو دا وایي غټ محدث دی هغه دا لیکلی چې دوی تقریبا 400 دلایل په دې خبر راوړي چې دا قرآن چې دغه اصلي قرآن نه کوم چې نبي علیه السلام باندې نازل شوی محترم ورونو. ګوره دوی د دې قرآن باره کې دا عقیده لري چې هغه قرآن نه کوم چې نبي علیه السلام باندې نازل شوی دی کې اویا زره ایتونه مثالونه یې واورئ محترم ورونو. بیا ویلي په دې دا کلینی هم راجمع کړي دي بعضې نور هم تبریسي هم دا راجمع کړي. وایي عن ابي جعفر وایي قال نزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية على محمد بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله في علي. ګوره في علي ويبدي کې في علي دا علي لفظ دی دا وکړل شوی دی تاسو ګورئ محترم مثالونه یې ورکړي دي داسې خبره نه بل روایت پیش کړي دا اصول کافي کې دا خبره ده. وین عن ابي عبد الله وقال نزل جبرائيل عليه السلام على محمد بهذه الآيات ويا أيها الذين آمنوا أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نور مبين علي نور مبين علي پکې منځ کې موجود و هدایت یې وښکلی محترم ورونو. تاسو د قرآن چې یو ټکي باره کې څوک وایي چې لکه دا کې تحریف دی دا کافر دی دوی وایي چې نه دا 80 آیتونه محترم ورونو دا آیت تاسو اورئ باقر مجلسي په حیات القلوب کې وایي دا آیت اصل کې داسې چې ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران وآل محمد على العالمين آل محمد پکې وایي وایي دا ته وښکل شوی دی دا ته وښکل شوی دی دا ته ویلري شوی دی پس آل محمد از قرآن انداختن و گفتن چنین نازل شده است وایي دا ته لرې کړی شوی دی. بيلك محترم ورونو. وقال رجل عند أبي عبد الله سلام قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فقال ليس هكذا وإذا دسي آيات ندي إنما هي المأمونون فنحن المأمونون وإذا زمن مدى إمامان متعلق وإذا إمامان بكيو وإذا آيات ندا وخل شوية محترم ورونو دام دا كتابوني محترم ورونو قرأ دا عام خلق ندي قرأ كدوي وي شركة من دا نمونو رودي وزيد دوي دا غط راهبان چې د شیعاګانو دا د روزي چې نوري تبریسي نعمت الله جزایري کلینی دا ټول کافرانو ځکه چې دوی وایي چې قرآن اصلي قرآن نه دی دا قرآن تحریف شده دی او د هغوی خبره هم هغوی خپله هم نه ده کړې چې یو سړی وایي چې د هغوی رایې ده ما مخکې ویلي هغوی روایتونه نقل کړي تاسو وګورئ قال ابي عبدالله دې سندونه دې خبرو پیش کړي. بل روایت وعن ابي جعفر عليه السلام قال نزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية هكذا فأبى أكثر الناس بولاية عليه عليه السلام إلا كفورا دا علي په ولایت باندې دا خلک وایي کافر دي آیت کې ګوره محترم ورونو فأبى أكثر الناس بولاية علي وهدایت یې وښکلی دی محترم ورونو. قال ونزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية هكذا ودا آیت وایي داسې نازل شوی قل الحق من ربكم في ولاية علي عليه السلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
وای څوک غواړي کفر دی وکړي څوک ایمان نه وړي مطلب د علي ولایت باندې دا خلک کافر شوي دي په د الله په توحید او په دې باندې نه محترم ورونو. بل مثال ورکوي وایي قال ابي عبد الله في قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع وللكافرين بولاية علي. دې کې وایي دا خبره چې بولایت العلي باندې وایي دا خلک کافر شوي دي ليس لهم دافع. ثم قال هكذا والله نزل بها جبرائيل عليه السلام على محمد. وقد الله په ذات قسم دی دغه آیت نازل شوی او خدا وی تحریف شوی دی نعوذ بالله من ذلك. وی شراب خورو خلفاء دا بدل کړي. بل وی ابي جعفر ونزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا بدل الذين ظلموا محمد آل محمد حقهم قولا غير الذي قيل لهم. ودا آية ودغه نازل شوی او دا غوي حق یو خورل دی ودې باندې خلک کافر شوی دي. بل رواية محترم ورنو وإن عن أبي جعفر ونظر بهذه الآية هكذا إن الذين ظلموا على محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم. وداية أصل كي ودشي وبدي طريق يسرا ودا نازل شو دانا يشلك تاسو كم طريق يسرا لوري بس تا آيتونو كي دود آيات دود جملة بهر آيات كي تاسو زي مثالنا وركم غورا دا يا آيات نيا دي يوتكي نيا دي محترم بل مثال وركي محترم ورنو أنا أبي جعفر هكذا نزلت هذه آية وداية ودشي أصل كي نازل شو ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به علي لكان خيرا لهم. علي پکې منځ کې ته وتلی دی محترم ورونو. بل روایت پیش کې محترم ورونو باب لګولې کافي ووا وای بابو په دې باره کې چې ائمه زمونږ قرآن څنګه جمع کړی وای سمعت ابا جعفر يقول وای ابا جعفر نه ما واورېد وای دا کوم قرآن چې اوس دی کنه ودې کې اکثر دروغ ویل شوي دي امامانو وای صحیح قرآن جمع کړی دی دا اوس چې کوم قرآن دی کې اکثر وای دروغ ویل شوي دي. امام صادق ته یو نظر دا کړی دی هغه نه یو روایت نقل کړی دی وای نظرت في القرآن فاذا هو يخاصم به المرجي والقدري والزنادقه ودا ټول پکې وو وای ما چې ویل دا قرآن نه دی ان القرآن لا يكون حجه زمونږ لپاره دا وایي حجت نه ځکه دې کې وایي هغه خبرې نشته کوم چې مونږ مطلب زمونږ د تایید دپاره الله قرآن کې وایي فرمایي چې لا یأتي الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. دا دې قرآن ته باطل راتلی ان شاء الله سبحانه وتعالی وایي دوی چې نه په دې کې دا آیتونه او هغه آیتونه ته وښکل شوي محترم ورونو. نو دا د شیعاګانو عقیده ده محترم ورونو. دا یو نه که دې باندې زه شروع شم محترم ورونو تاسو ته ما ویلي کوم نعمت الله جزایري دا کتاب تاسو ته په سکرین ښکاري دی لیکلی دی او دوی به یې وایي چې نه مونږ دا قرآن چې دا ولې مني ګوره محترم تاسو ته ما ویلي د دوی د دین دا حصه د تقیه ورته وایي تقیه دا د ایمانیاتو لکه مونږ چې وایو چې آمنتو بالله و ملایکته دوی وایي آمنتو بالتقیه. مونږ په تقیه باندې چې کوم ځای کې ګیر شوي چې لکه ته خو صحابه ته کافر وایي ته قرآن باره کې اوس ګوره د یو چا حقانیت به په دې معلومېږي که زمونږ یو مولا اوس فرض کړه دا لیکلی وي دا قرآن هغه قرآن نه دی کوم چې په نبي علیه السلام نازل شوی مونږ به ویلې کافر دی دا کس مرتد دی. دوی دې وایي که نه چې نعمت الله جزایري مرتد فلانی مرتد دا نشي ویلی محترم ورونو. د دوی د دې رافضیانو دا عقیده ده چې دا قرآن چې دی هغه قرآن نه دی کوم چې په نبي علیه السلام نازل شوی دی. ګوره سورې محمد کې وآية وآمنوا بما نزل على محمد وديك لكي وآمنوا بما نزل وآمنوا بما نزل على محمد في علي دا علي متعلق ودا الفاظتي دا ودي شراب خورو خلفاء دا کړی دي لري کړی دي د صحابه متعلق ډیر نازیبا الفاظ استعمال کړی محترم ورونو. به د شوی د آیت متعلق چې ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث سوره يوسف کې راځي هغه وي ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون معنا دا چې هغه د شراب خورو متعلق خبره ده چې هغه شرابونه بس کې او دا بس کې شرابو صحابو ته دا نسبت کړی دي محترم ورونو. دا هغه د قرآن او د حدیث دشمنان دي محترم ورونو. دا هو پیژندل پکار دي. روافض چېرته د قرآن او حدیث احترام او عزت د دوی په ژوند کې نشته. د دوی مقصد دا دی چې د قرآن او حدیث ګوره دوی په صحابو باندې ولې اعتراض کوي صحابو باندې چې اعتراض وشو دا سند دی چې سند نه موجود دین د من نه لاړ. تاسو وګورئ دوی په دین کې د اسماء او رجال داسې نوم باندې کم شی نشته. د دوی په کتابونو کې خر روایت نقل کړی دی خر ما لیدلی دی کولیني نقل کړی و یو خر بل ته ویلي وی قال ابي زما پلار ما ته ویلي وی زه هغه خر یم چې نوح علیه السلام سره په سفینه کې وم نو خر د دوی په کتابو کې روایت دی ځکه خو روایتونو بیا دا حالم دی.